बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंशाअल्लाह نن به موږ وایو کله چې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په تیر شوي وخت کې جاري وي، چې په تیر شوي وخت کې کوم کارونه جاري وي، داسې کارونو په باره کې موږ خبرې کوو، نو بیا موږ ته ضرورت وي د پاست کنټینیوس ټینس. لکه هغه مونځ کاوه، هغه کرکټ کاوه، هغه بازار ته تلو، داسې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو، نو بیا موږ ته ضرورت وي د پاست کنټینیوس ټینس. اوس د پاست کنټینیوس ټینس پہچان څنګه دی؟ که په سنټنس کې وازو، ورو، ویوانو او آی ان جي وو، د واز او د ور نه به یې وي. که دا پکې چېرته وو نو دا به پاست کنټینیوس ټینس وي. اوس به موږ واز کوم ځای کې استعمالوو او ور به کوم ځای کې استعمالوو؟ د سینګولر سبجیکټ دپاره به موږ واز استعمالوو او د پلورل سبجیکټ دپاره به موږ ور استعمالوو. تاسو ته په سکرین باندې کوم سټرکچر ښکاري، نو دې مطابق به موږ د پښتو جملې انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. زموږ سره د یو پښتو یو سنټنس دی، هغه کرکټ کاوه لګیا و. نو دې لپاره به موږ اوس سبجیکټ معلوم کړو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ هغه لپاره استعمالیږي هی. سبجیکټ وشو، اوس به موږ یا واز ولګوو یا به ور. نو ما تاسو ته وویل چې د سینګولر سبجیکټ دپاره به واز لګي او د پلورل سبجیکټ دپاره ور. نو هی خو یو دی، نو موږ به واز ولګوو. اوس به وي ون د ورب لومبنی حالت کرکټ کاوه، نو کاوه دپاره پلی راځي، نو پلی به ولګوو او آی ان اضافه پسې وکړو، نو پلینګ به شي. او ابجیکټ به ولګوو په اخره کې. ابجیکټ پکې څوک دی؟ کرکټ. هی واز پلینګ کرکټ. اوس که چېرې موږ د دې نه نیګیټیو جوړو چې نه هغه کرکټ نه کاوه، نو بیا به د دې واز نه بعد ناټ ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. هی واز ناټ پلینګ کرکټ. اوس که چېرې موږ د دې نه انټراګیټیو سوالیه جمله جوړو، نو دا کوم هیلپینګ ورب دی واز، دا به سنټنس په سر کې ولګوو او نوره به هغه بره کومه چې پیلنی سنټنس و دا به راکوز کړو، صرف په اخره کې به سوالیه نشان وکړو. اوس موږ سره دویم اگزامپل دی. تا د انګلیش ټینسونه زده کول لګیا وي. نو اوس به موږ سبجیکټ ته وګورو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ تا لپاره راځي په انګلیش کې یو. نو ما ته اوس به یا واز ولګوو یا به ور. نو ما تاسو ته وویل چې د پلورل سبجیکټ دپاره به ور استعمالیږي او د سینګولر سبجیکټ دپاره به واز استعمالیږي. نو اوس دا خو یو خو پلورل دی، نو دې نه بعد به موږ اوس ور ولګوو. اوس به موږ وي ون د انګلیش ټینسونو زده کول لپاره لرن راځي، نو وي ون به ولګوو او آی ان جي اضافه به ورسره وکړو، نو لرنګ به شي. او په اخره کې به موږ ابجیکټ څوک دی؟ انګلیش ټینسز. یو ور لرنینګ انګلیش ټینسز. اوس که چېرې موږ د دې نه نیګیټیو جوړو، نو د ور نه بعد به ناټ ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. او که اوس د دې نه بعد موږ انټراګیټیو سوالیه جمله تی جوړو، دا ور دا کوم هیلپینګ ورب دی چې دی ور، دا به د سنټنس په سر کې ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو، صرف په اخره کې به ورسره سوالیه نشان وکړو.